د انګلستان غوره توپوهونکی د افغانستان پر وړاندې له سیالۍ بهر شو. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د انګلستان کرکټ لوبډلې غوره توپوهونکی جیسن روی د ټپي کېدو له کبله د افغانستان پر وړاندې له راتلونکي سیالۍ څخه بهر شو. تېره ورځ د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالۍ کې د ډګر ساتنې پر مهال جیسن روی په پښه کې ټپي شو چې له کبله یې له لوبې کېنول شو او توپوهنې ته هم ښکته نه شو. اوس د نړیوال جام څخه خپاره شوي خبرونه وایي چې جیسن روی په راتلونکو 2 سیالیو کې په پښه کې د ټپونو له کبله نه لوبیږي. نوموړي په تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې پر وړاندې په 6 توپونو 9 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې وې. د نوموړي سربیره د انګلستان لوبډلې مشر ایون مورګن هم د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالۍ پر مهال ټپي شو چې هغه مهال له لوبې کېناست، خو څرګنده نه ده چې د افغانستان پر وړاندې به ولوبیږي که پر ځای به یې بل لوبغاړی شامل کړل شي. ټاکل شوې ده چې سبا د 3 شنبې په ورځ افغان لوبډله د انګلستان پر وړاندې د مانچسټر په اولډ ټرافورډ میدان کې د ورځې په 2 بجې سیالۍ ترسره کوي. دغه سیالۍ ته به افغان ولسمشر اشرف غني هم د یو څه مودې لپاره لیدو ته ورشي. په روان کرکټ نړیوال جام کې ورښت له کبله لوبه لغوه کېدل او د لوبغاړي ټپي کېدل د خبرونو د سره مهم ټکي دي چې د افغان لوبډلې په شمول هره لوبډله د لوبغاړو له ژوبېدلو کړېږي. تر دې دمه د محمد شهزاد په ګډون 4 لوبغاړي په ټپي کېدو له نړیوال جام څخه بهر شوي دي. افغان لوبډلې د نړیوال جام په تمریناتي سیالیو کې د انګلستان لوبډلې سره پر وړاندې مخ شوی و چې انګلستان افغانستان ته 9 وکټو په توپیر او 33 رنونو په درلودلو سره ستره ماته ورکړې وه، خو د یادو 2 لوبغاړو نشتون په افغان لوبډلې لپاره مثبت پوینټونه وي. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. د لا نورو او ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.